السلام علیکم څنګه جوړ یاست کلاس په خیر یاست وخت مننه زه کوم درځي چې ډایرکټ سبجیکټ خبرې کوو ده سبجیکټ مده چې سره راغلی یو ته وایي کېږي یورین هیمالیز ټیسټ بل مرخص دی یورین هیمالیز اور کرټینی کلیرنس ریشیو په نامه چې کوم ټیسټ دی ده نو دواړو ټیسټو به زه تاسو په سم په ترتیب سره د خلاصوم اول واري یورین هیمالیز ټیسټ شایم بیا نور مخته ځو چې د کوم پروسس دی طریقه ده سیده راځي چې مخته ځو ټیسټ اخلو یورین هیمالیز ټیسټ. This is a test measure the amount of amylase in urine. دا یو ازموینه ده چې په ادرار کې د امایلیز اندازه کوي. یعنې د دې مطلب دا دی چې دا کوم یورین امایلیز ټیسټ دی د دې مطلب دا دی چې دی په بول کې ګوري یعنی په ادرار سیستم کې ګوري چې زموږ په ادرار سیستم کې څونه امایلیز شتون لري یعنی اندازه کوي چې امایلیز څونه دی په زموږ په بول کې سیده راځي چې مخته ځو. امایلیز is an enzyme that help digest carbohydrates. امایلیز یو انزایم دی چې د کاربوهایډریټ هضمه کې مرسته کوي. یعنې د دې مطلب دا دی امایلیز چې دی دا یو قسم انزایم دی موږ سره کومک کوي په هضمه کې کاربوهایډریټ هضمه کې کومک کوي سیده پر دې ما ویډیو جوړه کړې ده سیرم امایلیز چې وګورئ په هغه کې خپل اتوماتیک سره خلاصیږي. راځي چې مخته ځو سیده د دې په بولو کې راتلل امایلیز ته داسې وایي کېږي ته امایلیز یوریا په نامه وایي کېږي چې کله په بولو کې امایلیز را روان وي نو هغه ته امایلیز یوریا په نامه وایي کېږي سیده امایلیز یوریا چې د امایلیز چې دی په بولو کې نارمل رینج ته دی هغه د 6 نیسي بیا د 8.1 یونټ پر هاور په مطابق هم راځي یعنی که په 4 ساعت بولې کې کوي هغه ته په یونټ پر هاور وایي که په دغسې بولې کې کوي نو هغه ته یونټ پر لیټر وایي سیده دا دوه شیان په یاد وساته سیده. اوس د دې ټیسټ لپاره موږ ته ضرورت دی د 4 ساعته بولو یعنی کم 4 ساعت بول به تاسو سره جمع کړي په بوتل کې هغه به بیا رخلي مخته به پروسس کې دا ټیسټ پکېږي. زه دې اوس دا ټیسټ په ویډیو کې د سره خلاصوم سیده نو ستا بول راوړې د بول بیا به تاسو چم کې 2 ټوبان ورخله 2 ټوبان چې در واخله یو باندې به اس ولیکه یعنی سټانډرډ په بل باندې به ټیو کې نو بیا به دا امایلیز کوم ریجنټ چې دی یو ایمیل به یو ټیپ ته واچي یو ایمیل چې دی هغه به د بل ټیوب ته واچي سیده دواړو ته به یو ایمیل واچي سیده بیا به ته چمو کې 10 مایکرون چې دی د بولې په یو ټیوب ته واچي دا به د لې پرېږدي بیا بل به ته چمو کې د سټانډرډ کوم ریجنټ چې دی هغه به 10 مایکرون د بل ټیوب ته واچي دا د دې پروسس دی بس ماشین ته به ورکړي هغه ته ریزلټ وایي او دا د یورین امایلیز ټیسټ پروسیجر دا دی سیده. اوس راځو ګورو چې یورین امایلیز کرټینی کلیرنس ریشیو مطلب څه دی او د دې په بل نامه څه وایي کېږي سیده د دې په بل نامه وایي کېږي CRAMCLR ټیسټ په نامه باندې سیده راځي چې مخته ځو. دا چې لپاره کېږي دا چې دی اول موږ سره شي د په بولې کې چې د زموږ بولې کې دغه امایلیز څونه وځي څونه صفا کېږي دا کلیرنس لفظ چې راغلی یعنې صفا کېږي څونه یعنې زموږ د جسم څخه د بولو څخه څونه وځي یا د کرټیني څونه باسي یا د کرټیني سره دی څونه وځي سیده او دا ټیسټ دی دونه سوچ مو بخراب دا ټیسټ موږ ته دا راشي انکریز ډیورینګ پنکرایټس یعنی کله چې د پنکرایټس نه جوړي یعنی کله پنکریاس نه جوړي چې لبلبور ته وایي د دې نه جوړي چې زیاتېږي یا د خرابېږي پر خرابېدو روان دي نو دا ټیسټ موږ ته بیا دا راشي چې دا اوس خرابېږي روان دی پر کوم حالات دی زوړ اکیوټ دی یا کرونیک دی یعنی نوې نه جوړي د زړه نه جوړي د څنګه ترتیب روان دی امایلیز سم باسي امایلیز په جسم کې سم بدلی نه بدلی څه چمپکي دا ترتیب د ټولو په دې کې ترشي سیده او د کلیرنس نارمل رینج به زه در وښیم دا کوم امایلیز کرټینی کلیرنس چې دی هغه په پرسنټ په حساب دی سیده د 1% څه ونیسي بیا د 4% پورې د دې نارمل رینج دی سیده یوه دوې جملې لا نورې در سره په یاد وساته باره بیا د دې کوم کلکولیشن فارمولا در ښیم سیده فریکشنل اکسکریشن اف امایلیز ګریټر دین 5 مین اکیوټ پنکرایټس د 5 څخه ډېر امایلیز جزا اخراج ممکن د دې حد پنکرایټس معنا ولري یعنې د دې مطلب دا دی چې کله د 15 څخه زیات وځي د په دا بولو کې یعنې 15% څخه زیات په دا بولو کې وځي نو د دې مطلب دا دی چې د اکیوټ پنکرایټس دی یعنی حد چې کوم ورته وایي یعنی کوم دم په دم یا داسې نه جوړېږي چې اوس ورلګېدلی پنکریاس ته د هغه د وجې څخه دا هم د 15 څخه زیات روان یعنی پنکریاس دغه خراب دی هغه امایلیز ډېر لکې سیده. اوس راځو اکسکریشن د لیس دین 1% مین وین مایکرو مایلیزیمیا
د 1% څخه کم اخراج ممکن ده چې مایکرو امیلیزیا معنا ولري. نو دې مطلب دا دی چې دی وایي چې دا کله د 1% څخه چې کم وي، د دې مطلب دا دی چې دا مایکرو امیلیزیا دی. مایکرو امیلیزیا هغه ته وایي چې کله د امیلیز چې کوم انزایم چې دی دا غټ شي په سایز کې یا ډېر شي په دا ځای کې، نو دوی دا هغه کېدای شي. صرف ادې چې اوس مین مقصد مې دا دی چې زه تاته کالکولیشن فارمولا در وښیم. صرف نو دې کالکولیشن فارمولا به موږ څنګه کوو، یعنې څنګه به ځان ته معلومو، هغه زه اوس دا په دا ویډیو کې تاته پوره ساده خلاصوم. ما چې خالي باید وساته ستا سره باید اوس یو د اګزامپل یا د مثال دپاره موږ یو شی راخځي، هغه مطلب د کوم سمپل مو راخځي دی هغه زه اوس درښیم. ستا سره به 46 سیرم امیلیز در سره وي، او 43 کراتیني به در سره وي، او 15 یورین امیلیز به در سره وي، او 0.9 سیرم کراتیني. دا د یو مثال د سر د خلاصېدو لپاره مې در ښوولی دی. زه اوس دلته په ګډه ویډیو کې ستا در خلاصوم. ګوره د مخه یو پلپ یاد وساته، ته به یورین ضربه د سیرم کراتیني سره کوم چې یورین امیلیز دی، بیا به سیرم امیلیز د یورین کراتیني سره ضربه یې سیده. اوس دلته زه درښیم موږ راخځې دی یورین امیلیز چې ضرب یې کې د کراتیني سره هغه راځي 14.5. بیا به څه چم کو سیرم کوم چې امیلیز موږ کړی دی هغه به د کراتیني یورین کراتیني سره ضربو، هغه 43. ګوره د دې رزلټ راځي د 928. نو دا چې دی دا به بیا څه چم وکړي هغه لوړ چې دی 1415 چې دی هغه به ته تقسیم کړې پر 928، هغه راځي ستا رزلټ راځي 0.008. نو دا به بیا ضرب یې په 100 باندې، دا چې دی دا چې په ضرب کې په 100 باندې دا ستا رزلټ دی. سیده ایزي سمپل طریقه ده. خالي به راولاړېږي یورین کم چې تا په ټسټ کې په بولو کې چې کوم ته به یورین امیلیز ټسټ اول واري کوې هغه چې تا وکړې 15 را روانو، هغه به هر څو را روانو هغه به بیا ته ضرب کې د سیرم کراتیني سره، سیرم کراتیني چې هر څو را روان وه هغه سره بیا ضرب کې دا به کښېږدي، دا تعداد به جلا کښېږدی. بیا به څه چم وکړې سیرم امیلیز به راواخلې، هغه چې هر څو راغلې هغه به بیا ضربه یې د یورین کراتیني سره. نو دا عکس کې هم زه ښکاره کوم. نو بیا چې کوم رزلټ راغلی هغه به راخلې په کوم لوړ اول رزلټ چې تا دغه کړی و هغه یورین امیلیز او کراتیني چې دې ضرب کړی و هغه به بیا په سیرم امیلیز کراتیني باندې تقسیم کړې. نو هغه راځي کوم رزلټ چې راغلی هغه به ته ضربه یې په 100 باندې چې کوم رزلټ په اخر کې راغلی هغه ستا ریشیو دی. سیده او اوس زه ته په دا ګوګل کې هم درښیم چې په ګوګل کې به دا موږ څنګه ځان ته معلوموو. ایزي که دا فارمولې باندې سر نه خلاصېدی ګوګل کې په ډېر ایزي طریقه سر ګوګل چې دراوسې اول وار په هغه کې ولیکې امیلیز کراتیني کلیرنس ریشو کالکولیټر به ولیکې. سیده هغه چې دې ولیکې دلته به ته سرچ پر ووایه. سرچ چې دې پر وولی اول نه دوم لینک، اول کې هم راځي په دوم لینک کې به ووایه. دوم لینک چې دې وولی دوم لینک قرار د دوم لینک چې دې وولی دی دغه درته کوي داسې منیو در ښکاره کوي. منیو کې بیا د ټوله ترتیب ښه په منظم طریقه باندې در ښکاره کوي چې دا څنګه ضربېږي څنګه کېږي، موږ کومه فارمولا استعمالوو. نو ګوره هلته دی دا در ښکاره کوي. دې خوا ته به راسې دی دلته تعداد ورشي در ښکاره کوي. اوس لکه ما وختي چې درته وویله 46 سیرم امیلیز و، اوس ته ګوره 46 سیرم امیلیز دی ولې 15 چې دی یورین امیلیز وي په بولي کې چې د کوم ټیسټ کړی و، او بیا څه چم کې چې کوم کراتیني په سیرم کې چې تا راوستلې وه هغه به ته ووایه، او کوم چې په بولي کې موږ کراتیني راوستلې هغه به مو ووایه. قرار سمپل هلته لاندې د کالکولیټر آپشن درکوي. کالکولیټر آپشن چې دی ولې دی هغه ستا په پرسنټ په حساب باندې رزلټ درکوي. ته وګوره هغه 88 شو. ته خپل هم کتای شي خپل دغه وکړه اګزامپل پر وکړه، یعنې ایکسپریمنټ پر وکړه دی ته خپل رزلټ شي. خالي به په هر ساعت د یورین امیلیز ټیسټ وکړه، سیرم کراتیني ټیسټ وکړه، سیرم امیلیز وکړه او یورین کراتیني ټیسټ وکړه. دا ټولو بیا داسې په ترتیب باندې رزلټ به تا ټولو ځان ته معلوم کړي. بیا به دا پر ضربه او کوم ویډیو خوښ شوی د سره شیر کړئ، لایک یې کوئ، کوشش کوئ چې بل ته فایده ورسوي.